وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ او کله چې جدا شوي تاسو د دوی نه د قوم نه دا دوی خپلو کې لګیا دي وما يعبدون الا الله او د هغه چا نه چې دوی بندګي کوي سوا د الله نه فاووا الى الكهف نو پناهي واخلئ غار ته ينشر لكم ربكم من رحمته ډېر پراخه به درکړي تاسو ته رب ستاسو د رحمت خپل نه ويهيئ لكم من امركم مرفقا او آسان بکی تاسو ته د کار ستاسو نه فائدې کار برته آسان کی فائدمن به کی رحمت برته پراخه کی وزي چیزو دی غارت لاړو غارت ورننه وتو الته په الله رب العزت خوب راوستو او خوبم 309 کاله الله وی وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين اوینی بتن مرکل چراخیجی نو اوڑی دا غار دا غوین خی طرفتا وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال او کل چی دوبیگی نو پریدی اغوی لرگس طرفتا وهم فی فجوة من او اغوی پا کولاوزی کی دی دا غار یعنی دا نور پا دوی دیسی نلگی راختو ډوبېدو کې چې دوی خراب کی ځکه چې که دا نور دوی باندې چې ډایرکټ لګي او ډېر وخت لګي او روزانه په دغه ترتیب لګي دا خو دا بدن څه شي خراب پشي نه نه الله وینا نه خو په آرام پراته دي نورې خرابوي نه بله چې هغوی په دې غار کې په هغه کولاوزي کې پراته دي منځ کې دا غار دا نور چې دی د غار ته داخلي خو د هغوی په جسمونو باندې داسې نه لګي چې جسم ولا خراب کړي ولې چې کله به نور راختو نو ښی طرف ته به کېدو پرېوتو په وخت به ګس طرف ته کېدو سبحان الله او غار ته دننه څوک ورتلی نه شو زناور او څاروي ولې ځکه چې هلته سپی په درشل باندې پروت دی دوی سره سپی هم وکړ هغه سپی په درشل باندې پروت دی نو چې زناور به راښکاره شو یا څاروی وویل سپی پروت دی اب وتښتېدو او مړو سپی خو مړ شوی بلې دا چې الله رب العزت په دوی باندې مې ورو او بور اچولی داسې یو کیفیت الله رب جوړ کړی و که نه چې که څوک ورښکاره شوی وی نو د دوی نه یېرېدو چې یاره دا څه کیسه ده دا هم د الله یو طریقه وه دوی د ساتلو دا ذکر الله کوي وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید او سپی د هغوی خورونکی د سنګلو خپلو دی په درشل باندې سبحان الله د نیکانو خلکو سره چې ګرځي ښه ذکر به دې کېږي سپی د اصحاب کهف سره پاتې شو ذکر قرآن کې راغی تاسو ډېر وختي ونی ما شروع که خلک تنبیه ورکړي ذلك من آیات الله دا د نښو د قدرت د الله نه دي دا د دوی دا چې څنګه پراته دي او دا نور ځي راځي دا د الله د قدرت نښه ده من یهدي الله فهو المهتد هغه څوک چې هدایت ورته وکړي الله نو هغه هدایت واله دی ومن یضلل او هغه څوک چې هغه یې ګمراه کړي فلن تجد له ولیا مرشدا نو هېڅ چېرې به ونه مومي هغه لره دوست لارښودونکی وتحسبهم ایقاظا او ګمان به کې ته په هغوی باندې د ویښو وهم رقود او حال دا چې هغوی وده وو ګوره دا پرېوت هم داسې نه وو چې یاره ګمان پې داسې وشي چې دا وده دي نه نه که چا داسې لرې نه لیدلی وی نو داسې ورته ښکارېده چې دا پراته دي او څه دي ویښ دي یا بعضو مفسرینو دې کې به تفصیل ذکر کړی چې را سترګې پوره نه وي بندي په داسې حال کې پراته وو چې هغه داسې ښکارېده لکه ویښ سړی چې پروت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال
او اړول راړول موږ هغوی ښی طرف او ګس طرف ته چې بدنونه خراب نشي. وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید، او سپی د هغوی خورونکی دی د دواړو څنګلو خپلو په درشل باندې. دا سپی بهر پروت، او سپی چې د نیکانو خلکو سره وګرځېدو ذکر قرآن کې راغی. نو چې انسان مسلمان د نیکانو خلکو سره ګرځي الله ورسوم څومره عزتونه ورکوي. کوشش کوو چې د نیکانو خلکو سره کینې پاسې. حدیث کې راځي که عطر تې وانلې خوشبو خو به د باندې لګي که نه. او بدعمله سړی که هغه بټۍ کې چې ته ناستې د اور هغه انګر سره که جامې دې ونه سوځي نو بین خو به د باندې لګي که نه. نقصان په هر حال کې دی. لو اطلعت علیهم کچرته ورښکاره شي ته په هغوی باندې لولیت منهم فرارا خامخا وابه وړي ته د هغوی نه په تېښته ولملئت منهم رعبا او خامخا ډک به شي ته د هغوی نه په یرې سره. ما تاسو ته ووایي که چې الله په هغوی باندې یو رعب ور اچولی حفاظت یې ولې په دې طریقه کوو. دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې په غار کې د اصحاب کهف څه حالاتو. د دغه شان قیمتي او بهترینو بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ.